بل نقصان مؤمنانو د دې ګناه دا ده چې قرآن کې الله رب العزت په سورۃ اسراء په یو آیات کې 3 قباحتونه د دې ګناه ذکر کړي دي. الله رب العزت په قرآن کې فرمایي ولا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږئ. دا اول قباحت د قباحت شرعي نه ده. او داسې مونږ چې زنا مه کوئ. زنا لا څه کې مؤمن ته وایي چې زنا ته به سره نږدې کېږم نه، خواته به نه ورځئ. ولې؟ دویم نقصان دا چې انه کان فاحشه، دا بهایي ده. دې ته علما قباحت عقلي وایي چې سړی عقلمن وي، عقل ولري، دا انسان به دې ګناه ته نږدې کېږي. کله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ خوارج شهید کوو، په خوارجو باندې راښکاره شو او 3 خبرې ورته وکړې. په پوسې موږ چې تاسو کې طلحه شته نشته دی. 3 خبرو کې دا ورته چې یو څوک وجني د 3 وجو نه وجلی شي. یو دا ده چې قتل کړی، او یو دا ده چې مرتد شوی د اسلام نه، او درهم دا ده چې زنا بعد الاحسان کړي. وای ما هو قتل نه دی کړی، مرتد شوی نه یم، او هر چې زنا ده. عثمان رضی الله ورته وفرمایل چې قسم په الله ولا زنیت فی جاهلیه ولا الاسلام. اسلام خو څه کې چې ما په جاهلیت کې زنا نه ده کړې. و جاهلیت کې مې ځکه زنا نه کوله تکرما، د خپل عزت خیال مې ساته. او په اسلام کې مې ځکه زنا نه کوله تعفف د وجنه چې پاک پاتې شم، عفیف پاتې شم. چې اوسړی عقل ولري، سالم عقل ولري، دا به هیڅکله زنا ته نږدې نشي. عقلمندو خلکو به تعجب کو هغه خلک چې زناونه کوي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت د زنانو نه اغسته، په هغه زنانو کې هندم و. په یو څو خبرو باندې بیعت اغسته. یو پکې بیعت دا چې زناونه به نه کوئ. هندي تعجبا ویلې چې اتزنی الحره، چې یو سړی دی آزاد وي، عزتمند وي، عقلمند وي، ادا سړی دی زنا کوي. هغه خلکو نه برداشت کوله چې کریم خلک، عزتمن خلک، شرفا خلک هیڅکله زناونه نه کوي. هغه څوک زناونه کوي چې عقل خراب وي، عزت نه لري، شرافت. تاسو په ټولنه کې وګورئ د دې ګناه سره به هغه سړی پیوسته وي چې عزتمن نه وي. په معاشره او ټولنه کې کته خلک وي او چت خلک، عزتمن خلک، شریف النسب خلک، هیڅکله دې ګناه ته نه نږدې کېږي. او درهم نقصان دا ویل چې وساء سبیل، بد لار ده. ګوره مؤمنان ډېره بد لار ده، دومره بد لار ده چې دې ته قباحت طبیعي وایي علما، عادتي، چې عادت دا نه خوښوي. بلکې حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی د عمران ابن میمون رضی الله عنه نه. وروسته اسلام راوړی، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نه و شوی. هغه وایي چې رأیت فی الجاهلیه، وایي ما په جاهلیت زمانه کې یو شادو ولیدله چې یجمع علیها قرده، په هغې باندې نورې شادوګانې راجمع شوې وې، او دې شادو زنا کوله، رجم کوله، امام سره رجم کړه. علماء دې حدیث کې ډېرې خبرې کړي چې حیوان هو غیر مکلف دی، نو څنګه شادوګان دا رجم کوي. نو بعض علما وایي چې کېدای شي دا جنات و پیرانو او دې لیدلیو او دا رجم یې کوو. بعض علما وایي چې دا انسانانو الله مسح کړي، د دې وجې نه رجم کول. دریم پکې علما وایي چې دا زنا یو داسې ګناه ده چې د حیوان فطرت هم نه مني. حیوان هم دا کار نه کوي. و چې کله سړی د حیوانات نه وځي او د انسانیت نه موځي، بیا هغه داسې سروکاري او د دې ګناهونو او د دې معصیتونو او د دې نافرمانۍ پسې ګرځي. مؤمنانو باید چې د دې شبکاتو کې دا معصیت 100% موجوده ده. باید چې مؤمن دې ګناه ته ورنږدې نشي. ولا تقربوا الزنا ویله، د دې صفحات مه کولاوه، د دې پاڼې مه کولاوه، د دې خواته ګرځه مرځه مه، کېدای شي سبا له په دې ګناه او دې معصیت کې واقع شي.